هغه دی چې بل مسلمانی یې د ژبې او لاس له زیان نه په امن کې غبرق قوسونه دا مستقیم نقل قول دی چې د چا نه موږ نقل قولونه دوه ډوله لرو یو مستقیم نقل قول دی او یو غیر مستقیم نقل قول دی په انګریزي کې ورته کوټیشن او ډایرکټ کوټیشن او انډایرکټ کوټیشن وایي ډایرکټ کوټیشن هغه دی چې مستقیم هغه ویونه موږ راواخلو د یو چا چې په هغه الفاظو کې هېڅ دغه ونه کړو تصرف ونه کړو غیر مستقیم نقل قول دا دی چې موږ د یو چا دغه راخلو نقل قول راخلو خو په خپلو الفاظو کې راخلو یا په غیر مستقیم ډول راخلو په مستقیم نقل قول کې که چې یو چا دغسې دغه راوړي یوه خبره راوړي چې وایي چې زه به داسې کار وکم دا مستقیم نقل قول دی چې په قوسونو کې موږ راخلو په غیر مستقیم کې د هغه الفاظ موږ کوټ کوو یو کوټډ سپیچ دی یو ریپورټډ سپیچ دی کوټډ سپیچ هغه دی چې هغه ته هغه نه کوټونه مستقیما راواخلي او کوټ چې بیا کله ریپورټ کوي معنا دا چې مثلا د یو چا دا خبره چې زه به داسې کار وکم دا کوټډ سپیچ شو مستقیم نقل قول شو غیر مستقیم چې ریپورټډ سپیچ دی هغه وایي هغه به داسې کار وکړي نو بیا هغه وایي هغه به داسې کار وکړي دلته قوسینو ته ضرورت نشته دی زه به داسې کار وکم چې زما مشخص زما الفاظي نو دا دغه دی د لوی قوسینو د استعمال ځایونه دي ښه بل دا دی چې علمي اصطلاحات او سرلیکونه هم ځینې وختونه په غبرګو لیندکیو کې نیول کیږي بل ستوری یا سټار دی چې دا هم د خپل استعمال موارد لري سټار یا ستوری یو ستوری البته ون سټار ښه یو ستوری په کومو ځمکو کې کاریږي یا په کومو ځایونو کې کاریږي په متن کې د هغو کلمو ترڅنګ راوړل کیږي چې یا کاریږي چې په لمنلیک کې شرح راوړل شوي یا په بله وینا که چیرې عددونه په متن کې د بلې کومې موخې لپاره کارول شوي وي په هغه صورت کې بیا ستوری د هغې کلمې په څنګ کې راوړل کیږي چې په لمنلیک کې شرح او سپړنه اړینه وي مثلا موږ په یو اسم دلته موږ په متن کې کارولی دی یو نوم هم کارولی دی چې هغه هر شی دی مثلا پامیر موږ کارولی دلته په متن کې کارېدلی دی په شرحه کې د دې ستوری دلته موږ ستوری ورکړی دی بیا په دې دغه کې په شرحه کې دلته موږ وایو چې که هدف زموږ د پامیر نه غري نو هم موږ د پامیر ذکر کوو که د دې نه کوم نومي هر شی چې د دې ذکر موږ کوو بل د دوو مصرو ترمنځ د فاصلې ټاکلو لپاره هم راوړل کیږي یا دغه ترمنځه په شعر کې لکه یو نیمبیتی ذکر شو بیا منځ کې دا کاریږي دا ستوری مثلا دلته یو بیت دی چې د حورو په مسکای التفات نه ورکوم التفات نه ورکوم دلته ستوری بیا ورپسې بل نیمبیتی معمولا تاسو چې په شعري کتابونو کې ګورئ دغسې دغه سره مخامخ کیږئ حالت سره مخامخ کیږئ ښه
اوس راځو درې ستورو ته یا 3 سټار. درې ستوري، د درې ستورو د استعمال موارد کوم دي؟ درې ستوري چې تاسو کله په یو دغه کې ګورئ، د دې د استعمال موارد دا دي چې د یو متن یا د یو نظم یوه برخه له بلې برخې نه پکې بیلیږي. مثلا په ناول یا ډراما یا رومان یا لنډو کیسو کې په دغه ژانرونو کې د دوو برخو د بیلتون لپاره کارول کیږي، یا په هغو شعرونو کې چې د څلوریزو په شکل باندې راوړل شوي وي هم د کارونې وړ دی. مثلا د پیر محمد کاروان په دې شعر کې چې په لنډ بهر کې ویل شوی دی: ته کاروان د سرو او ژیړو ګلابونو یې که نه یې، ته کیږدۍ زما د زړه د تنابونو یې که نه یې. دغه اوله برخه چې ده دا د دویمې برخې سره معمولا تاسو په شعري ټولګو کې وګورئ د دې دغه په دغه باندې د دې درې ستورو په ذریعه باندې سره بیلیږي. همدارنګه ما و زړه تاله درکړی خو تا یو ګلاب رانه کړ، ما و زړه تاله درکړی خو تا یو ګلاب رانه کړ، ته نه پوهېږم څنګه یې زما په دې سلایډ کې پوره نه راغلی خو دغه نیمګړی شوی دی. نو درې ستوري معمولا د لنډې کیسې د یوې برخې، همدارنګه د شعر د یوې برخې چې د څلوریزو په بڼه باندې راغلی وي دا کاریږي. ښه، بل وریځو ته ورته نښې، دا که په لیکنه کې موږ او تاسو کاروو وریځو ته ورته نښې، د دې معنا څه ده؟ کله چې یوه کلمه یا یو معنادار لفظ د څو نورو الفاظو په مقابل کې واقع شو، نو هغه بیا موږ وایو چې دغه لفظ چې دی مشتق دی یا راڅرخي پر دغه باندې په دغه اسمونو باندې. مثلا انسان، په انسان کې